السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو پر تن وي. دوستانو، که تاسو زموږ د یوټیوب په چینل کې نوي یاستئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ او په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته له هر چا څخه ژر در ورسیږي. دوستانو، که نن درته په ډیره زیاته خوندوره ویډیو کې حاضر شوی یم چې څنګه کولی شو چې په کاین ماسټر کې په خپله ویډیو باندې رنګین خط وکړو، یعنې رنګین لیکل وکړو. مثلا زه یوه ویډیو درته پلی کوم، ما یوه ویډیو جوړه کړې ده، نو تاسو ته یې ښایم چې داسې خط څنګه کولی شو چې په کاین ماسټر کې وکړای شو. نو راځو ویډیو درته پلی کوم. نو تاسو ګورئ دغه خط ګورئ چې لیکلی دی چې دا پاتې ژوند مې په غم تیر کړو. نو دغه رنګین خط څنګه لیکل کیږي؟ تاسو وګورئ څومره ښایسته ښکاري. نو دغه طریقه زه اوس تاسو ته ښایم. دوستانو ملګرو، طریقه لږه اوږدېږي ویډیو به نه سکیپ کوئ، به نه پرې پوهېږئ. نو تاسو به لومړی راشئ، کاین ماسټر به تاسو خلاص کړئ. کله مو چې کاین ماسټر خلاص کړ نو تاسو ته به دغه رقم انټرفیس راشي. په دغه ځای کې به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې پلس نشان باندې کلیک وکړ، په دغې 1409 باندې به ته کلیک وکړې. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو دغلته به یو بیکګراوند انتخاب کړي. نو کله چې تاسو بیکګراوند انتخاب کړ، مثلا زه ځان ته تور بیکګراوند انتخابوم. ما تور بیکګراوند انتخاب کړ، نو راځم دغه بیکګراوند عکس لږ اوږدوم تر څو ویډیو ښه راشي. نو دوستانو، اوس نو ورته راوړم یو انځور. د هغه انځور لینک به ما تاسو ته په ډسکریپشن کې درکړی وي. له ډسکریپشن څخه هغه انځور یا عکس ډاونلوډ کولی شئ. نو زه ورته راوړم دغه انځور. تاسو ګورئ، لایر باندې مې کلیک وکړ، میډیا ته راځم او ډاونلوډ ته راځم. دغه انځور دی دوستانو. دغه انځور به تاسو له ډسکریپشن کې مې لینک درکړی دی، له هغه ځایه به ډاونلوډ کړئ. دوستانو، دغه انځور به تاسو ویډیو جوړه کړئ، په دغه ټي کلمه باندې به کلیک وکړئ او تاسو به ایکسپورټ کړئ دغه ویډیو. کله مو چې ایکسپورټ کړئ، لږ شان انتظار به ورته وکړئ تر څو دغه ویډیو ایکسپورټ شي، سیو شي موبایل ته. نو لږ انتظار به ورته کوئ، ویډیو به نه سکیپ کوئ ملګرو. کله مو چې ویډیو سکیپ کړه نو تاسو هیڅکله بیا په طریقه باندې نه پوهیږئ. نو اوس تاسو به بیرته راشئ کاین ماسټر ته. کاین ماسټر کې به بیا یو ځل بیا دغه پلس نشان تاسو کلیک کړئ. کله مو چې دغه پلس نشان یو ځل بیا کلیک کړ نو په 1409 باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې 1409 باندې تاسو کلیک وکړ نو یو ځل بیا به تاسو بیکګراوند ته راشئ. تور بیکګراوند به یو ځل بیا انتخاب کړئ. تاسو چې هر رقم بیکګراوند انتخابوئ، خو په تور بیکګراوند کې ډېر ښایسته ښکاري دوستانو. نو کله مو چې تور بیکګراوند ورته انتخاب کړ، دغلته نو زه لیکل کوم. مثلا څه رقم لیکل کوم؟ زه لیکم، لیر باندې کلیک کوم، ټیکس باندې کلیک کوم. مثلا لیکم افغانستان. افغانستان مې ولیکلو، اوکې کوم یې. نو لږ یې اوږدوم تر څو ښه راشي، لږ یې ستېروم هم، زوم ورکوم. نو اوس ګورو، دغه لږ اوږدوم تر څو تاسو ته ښه طریقه معلومه شي. نو یو ځل بیا افغانستان لیکم په دغه ځای کې، ټیکس باندې لیر او ټیکس باندې کلیک کوم. افغانستان. نو
دلته مې هم افغانستان ولیکلو او دغه هم لږ زوم کوم او په دغه ځای کې هم افغانستان لیکم افغانستان افغانستان مې په دغه ځای کې هم ولیکلو نو په دغه ځای کې هم افغانستان لیکم لږې ورخواته کوم افغانستان دغلته مې هم افغانستان ور ولیکلو نو دغه هم لږ زوم کوم تر څو ښایسته راشي دغه هم زوم کوم تر څو ښایسته راشي نو تاسو به دغه ویډیو هم ایکسپورټ کړئ دواړه به ایکسپورټ کړئ دواړه ویډیوګانې نو زه دغه ویډیو هم ایکسپورټ کوم دوستانو کله مو چې دغه ویډیو ایکسپورټ کړه لږ به ورته انتظار شئ دواړه ویډیوګانې چې کله ایکسپورټ شوې نو را به شئ لږ انتظار کوو نو دغه هم ایکسپورټ شوه نو تاسو به د دریم ځل لپاره کاین ماسټر ته راشئ کله چې د دریم ځل لپاره تاسو کاین ماسټر ته راغلی په دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ پلس نشان باندې 1409 باندې به تاسو کلیک وکړئ نو کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به راشي دغه انټرفیس به تاسو ته راواړوي نو را به شئ کومه ویډیو چې تاسو ایکسپورټ کړې وه لومړی ویډیو کومه ویډیو چې تاسو لومړی ایکسپورټ کړې وه زه عموما ایکسپورټ ته راځم ایکسپورټ کې مثلا لومړی ما دغه ویډیو ایکسپورټ کړه او اوس مې دوهمه ویډیو مې چې ایکسپورټ کړه دغه ویډیو وه نو لومړی زه دغه ویډیو رااخلم دغه نو تاسو چې کومه لومړی ایکسپورټ کړې وي هغه به راواخلئ وبخئ دوستانو نو ما دغه راواخیستله او دغه ټیک علامه به تاسو کلیک کړئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به دغه رقم انټرفیس راشي نو تاسو به لیر باندې کلیک وکړئ لیر باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو میډیا باندې به تاسو کلیک وکړئ کله مو چې په میډیا باندې کلیک وکړو یو ځل بیا به تاسو ایکسپورټ ته راشئ ایکسپورټ به کلیک کړئ او کومه ویډیو چې تاسو د دوهم ځل لپاره ایکسپورټ کړې وه یعنی دوهمه ویډیو چې تاسو ایکسپورټ کړه مثلا دغه اخري ویډیو ما چې ایکسپورټ کړه دغه به راواخلئ کله چې دغه ویډیو تاسو راواخیسته د انټرفیس به دغه رقم راشي نو زه دغه ویډیو لږ زوم کوم تر څو شاتنی عکس پټ کړي لږ زوم کوم بالکل ما زوم کړه نو کله چې شاتنی عکس پټ شو نو تاسو به په دغه باندې کلیک وکړئ په دغه توره پټه باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې په دې توره پټه باندې کلیک وکړو نو تاسو به دغه ځای کې ښکته راشئ ښکته به راځئ را به شئ بلینډینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ مثلا دغه ځای باندې بلینډینګ تاسو ګورئ بلینډینګ باندې کله چې تاسو کلیک وکړو نو تاسو به اوس ګورئ زه دغه کاین ماسټر کې هم رقم کاین ماسټر شته دي نو تاسو به دلته وګورئ چې کوم یو ستاسو په موبایل کې برابریږي په هغې باندې به کلیک وکړئ مثلا زه په دغې باندې کلیک کوم اورلی باندې زه کلیک کوم کله مو چې اورلی باندې کلیک وکړ نو په دې کې برابر نشو ځکه شاتنی عکس یې مخته راواړولو او زموږ عکس یې تور بګراوند یې شاته واړولو نو له دې نه کلیک لرې کوم او په دې باندې کلیک کوم چې په دې کې څه کوي ګورم بالکل برابر شو وګورئ نو زه اوس ویډیو پلی کوم دغه ټیک علامه کلیک کوم تر څو ویډیو پوره شي نو زه دغه ځای کې دوستانو ویډیو په دغه ځای باندې زه کلیک کوم تر څو ویډیو شروع شي ویډیو مې شروع کړه تاسو وګورئ څومره ښایسته وګورئ
تاسو ګورئ څومره ښایسته لیکل راځي، څومره ښایسته لیکل دي. نو داسې رنګین لیکل طریقه همدغه وه. تر بیا ښې چارې د خدای په امان.